امید کوم مرګرو چې ټول به خایسته نن تاسو ته یو داسې فلم ایکسپلین کوم چې دغه چې بیماری په دنیا باندې حمله کړې ده او انسانان په ځانورانو کې بدليږي او یو پرندې وزره چې د انسان د مړی نه روزي او اخر سبا کېږي د غالک او اخر څوک د نینه جنې انسان ته او کيوا بلا ده او دغه ټول فلم کتلو لپاره ما سره دغه فلم اخره پورې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د فلم په شروعات کې موږ فرانکویس نومه یو سړی ګورو چې خپل زوی سره ناسوي د دې زوی نوم ایمیل وی او دا روان وی چې خپل خدي سره په هسپتال کې ملاقات وکړي په لار کې ټریفیک هم جام شي او دا پلار زوی په خپل کې باس شروع کی دا غلط چې کله گاډي نه بهر ته لاړ شي د نظر په امبولانس باندې پریوزي د کوم نه چې ساجيبو غریب اوازونه راځي او به دې پلان د گاډي نه بهر ته روزي دی گاډي شاته پټ شي جنګ داغه امبولانس یو بل روزي چې لاغي وزیر له پاس په شانتي وي او په یو کس باندې حمله وکي او به د اغازینه والوزيږي بیا مونږ ګور چې دا پلان روزي هغه هسپتال ته راغلي وي هغه سن نږدې او ماشوم ناسوي او دا غیر د خلینو ساجيبو ونه کې شي نه روزي دراصل په دغه دنیا باندې سو وایرس حمله کړی وي کوم ځای چې خلکو نه بلاګانی یعنی جناوران جوړيږي د فرانکویس خطه هم پیلا سماوا خو بده وایرس په حمله کړی و ځکه خو اوس دینه هم بلا جوړ شوی ده خو کله چې دوی ډاکټر سم ملاويږي هغه ډاکټر دی ته وی چې اوس هغه پرورو خکېږي او سرکار یو ریسرچ چالو کړی وی چې په دغه خلکو معنی دی دغه دوايي استعمال کی چې واپس نورمال انسانانو ته بدل کی چې دا بلور زوی خپل مور سره ملاقات کوي نو لاغه په مخ باندې ویختره خطرې وی او دا یو زناور نه څه کمنوي سمو د پاس فرانکویس زی او یو بل خار کې ځانته کور اخلي کمزې کې چې دغه هسپتال هم د دې لخزینه نږدې وی فرانکویس خپل کار ته هم زی بل خواته ایمیل اسکول ته زی اسکول کې نینا نومي یو جنې ایمیل باندې سوال کوي چې هغه کم زین راغلی دی او چرته وسیږي او لاغه سنوم دی او لاغه په مخ باندې نشان لسی شي دی کم ځکه چې دا ټول خلک به دغه جنې باندې خاندي نینا وته چې ماته یو بیماری ده څه پسې او په غلط کې فرق نشم کولای مل دغه جنې خوخيږي او غینه پس دازي او خپل پلاس سره ملاقات کوي کم ځکه چې دا کار کوي خو لشپې په وخت باندې ډیر زیات تیز طوفان راشي کوم ځکه چې ډیر زیات ونی او ځنګلونه هم رامات کی بل سر دا پلار سره ولاړوي او تنه صفایانه کوي خو اچانک د دې پلار ته ټلیفون راځي او ته و چې ایمرجنسي ته او تزر هسپتال ته راشه او ته و چې بیګا کله چې منګه ستا خزه نور مریضانو سره چته بوتلا د طوفان په وجه باندې هغه گاډي لاندې سین ته پریوتو دلته جولی نومي یو پولیس خزه د دې خاون ته وی چې ستا خزه او نور مریضان دغه طوفان فاده او چته کا او لشپې په وخت کې موږ نه دلته نو تختیدو او وساغوي غیب دي بلال پولیس لاغي په تلاش کې دی ولانه هم پاغي کې غیب ده لشپې په وخت باندې دغه سړی د خپل کور بهر ته کپڑے اچي او لزوی هم چې دغه جنې کچته ځنګل ته راشي ځون کپڑے ویني او واپس خپل کور ته راشي ایمیل خپل بل سره مدد کوي خو لشپې په وخت باندې د عجیب غونډه کې دلته کې سبلا وګوري په کومه اجازه ویریږي خو بیا چې نه دغه بلال ته نه غیب شي بل سال موږ ایمیل ګورو چې خپل مرګرو سره په اسکول کې وی او هغه ودو چې بیګا طوفان ډیر زیات خطرناک وو او دغه طوفان فایده او چې تاولو کې څه خلک هم تهدید دي چې هغه بلګانی وي ایمیل چې دغه خبرونه لاغیر لاسته یو کریډ پریزي او لاندې قطه شي ان د تاسو کې چې اخر څه شو خدا وته چې سم نه دی نور مرګرو سره مقابله کوي او دا رسې مې ټول خلک یوازې لړ کې اوس دي کې سجيبه غونډه کې طاقتونه راغلي دي دا خبر د ډېر پریشانه کی او بيد ازي خپل کور ته او شي مخامخ ځاننا کپڑے وکاږي ولې چې دا غي د ملا کې اوس غونډه کې شوی هم وي یعنی هغه هم اوس دغه وایرس شکار جوړېدو والا وي بلخو ته موږ د دې پلار ګور سوپر مارکیټ کې هغه پولیس سره د ملاقات کیږي د دوه کې خبره کې خوچنه کوي او بلا په دغه سوپر مارکیټ کې نه نوځي او دغه پولیس هم دی پسې کیږي فرانکویس هم دی پسې شاته ورځي او دا سوچ کوي چې کله چې دا زما خزوي خدا هغه نه بلکې بلې وجنوي او به پولیس ورمنډه کی او دغه بلا ځان سره ګیره کی کویس التکی او بل پرندې غونډه کې بلا هم وګوري خدا پولیس سره هم ونوي خو لکه سات پس پولیس دا هم وګوري او گرفتاری کی بل خواته کې عمل خپل مرګرو سره سکول ته تلوي ولته کې پالټي کوي کوم یو جنې د بلا باره کې خبره کوي بل خواته اینا ایمیل ته کانا ور کوي وسجبه غونډه کې دغه جنې لاسونه سټوي د لګیج ټول مرګري وی هغه هم د دې مزاق اڑاوي او د پسې خنداګانې او مسخري کوي او به دا التنه و تختيږي او ځنګل ته لاړ شي او بل سار چې کله دا را پاسینو دا په ځنګل کې ودوي بل سار دا را پاسيږي او خپل کور ته راځي خو دې ته د سیس محسوس کیږي چې زما په مړی کې څه نه خته دي د الته کې باتروم ته ځي او په خله کې لاس منډي او هغه شی بهر ته روکاږي مل په خله باندې وینه هم لګیدلې وی او د سې ظاهريږي چې دا په هم اوس بلا جوړ شي د پلار په وینا باندې دا اوس ځنګل ته ځي او خپل مور الته کې تلاش کوي خو ټول ورځ پسې دی وګرځي کی او به هم دارا پیدا نشي
او هغې نه پس دا دواړه په خپل ګاډي کې په هغه ځنګل کې شپه تېروي. د شپې په وخت باندې دې څه چې کوم سپی راغلی وي هغه له ګاډي نه بهر ته وځي او ځنګل خواته منډه کي. امیل هم دغه سپي پسې ځي او دا هلته کې څه دوه عجیبه غوندې کې جانوران وګوري چې په ونو باندې پراخیږي. په دې کې یو هغه کس هم دی کوم چې اوږدې وزرې دي او موږ له فلم په شروعات کې کتلی وو. دغه بلا چې څنګه ایمیل وګوري هغه راشي او اچانکه په دې باندې حمله هم وکړي او په منډه د دې پلار هم دلته کې راورسېږي. خو دغه بلا ایمیل باندې حمله ونه کړه او نه یې هغه خوږ کړو. اوس خپل زوی په ګاډي کې کېني او هسپتال ته یې بوځي خو هغه نه غواړي چې هسپتال ته لاړ شي. خو په لاره کې هغه پولیسه ښځه راځي او ایمیل ته وایي چې ضرور هسپتال ته لاړ شه. دلته کې موږ ته پته لګېږي چې دغه بلاګانې نیولو لپاره دلته کې ډېر زیاته آرمي هم راغلي وي. دغه شانتې ورو وخت بدلیږي او له ایمیل په جسم کې ډېر زیات بلتون هم راځي. لکه کوم اثر چې اوس له هغې په ډېري لایف کې هم راځي څنګه چې هغه اوس سایکل نشي چلولی. نینه چې کله دغه کیسه وګوري نو هغه ایمیل سره خپل کور ته ځان سره راولي. کوم ځای کې چې فریج کې یوه پرنده مړه پرته وي او ایمیل نظر په دې باندې پرېوځي او د دې رنګ بالکل هغه شانتې وي کومه وزره چې دې په مرۍ کې نښتې وي. او دوی چې دغه مرغۍ خو بار مړه پرته وه ما ورچېته که فریج کې مې کېغوسته ده او دوی چې زه غواړم چې دغه پرنده زه فوجیانو ته ورکړم چې هغه دغه بلاګانو ته یې ورکړي چې ویې خوري. هغې نه پس ایمیل ځي او یو تالاب کې چارلنګ وخي او هغې نه څه میان روکاږي او هغه خوري او څه میان ځان سره په سایکل باندې کېږي او لاړ شي هغه ځنګل ته کوم ځای کې چې هغه وزرو والا سړی الوزیږي او خواته ایمیل ته راځي. خو دې نه پیله چې دغه سړی به دې باندې حمله وکړي ایمیل راځي او دې ته دغه میان ږدي او ورته وایي چې زما نوم ایمیل دی او دغه پرنده ورته وایي چې زما نوم فیکس دی. ایمیل دې نه تپوس کوي چې ستا تېرې زندګۍ څه کیسه ده او ما ته ووایه چې ته اخر څنګه بلا جوړه شوې. بل خواته بیا موږ یو وړه غونډه کې بلا هم وګورو چې اصل کې هغه یوه وړه ماشومه وي او په ونې باندې خیجي. وایي چې دا ستا لور ده هغه ته نه چې دا ما به صرف شوې ده اوسه پورې دا خپل کور یې نه پیدا کړی. ایمیل ته پته لګي چې دغه سړی الوتی هم نشي ځکه خو دې ته لپاره کور پکار دی. دا بیا د دې مدد کوي چې دې لپاره ورکوړې غونډه کې کور جوړ کړي او د تالاب نه لرګي روکاږي او دغه شان د دې دواړو ترمنځ یو دوستي هم شروع شي. بیا موږ فرانکویز ګورو چې یو رستورانټ کې ناست یو د هلته کې یو بلا وګوري او دا فکر کوي چې دا زما ښځه ده او بیا ځان سره کور ته راولي. خو دغه بلا خو بل څوک وي او ډایرکټ په دې باندې حمله وکړي. خو بیا هلته کې د دغه رستورانټ مالک راورسېږي او دغه بلا په ارام کې او بیا دې ته وایي چې دا زما یوه خور ده او ما ته پولیس نه پټه کړې ده او په دغه رستورانټ کې مې تړلې ده. دا خبره چې فرانکویز واوري هغې ته هم له ښځې یاد راځي او بیا ځي او هغه ځنګل کې ملاقات کوي. هلته کې بل ځناور ګوري خو بیا هم دا پولیس ته دروغ وایي چې ما هلته کې په ځنګل کې ښځه وکته چې پولیس د دې مدد وکړي او له هغې ښځه را پیدا کړي. بل ورځ په سکول کې د دې ملګري له هغه بلاګانو باره کې خبرې هم کوي او ورته وایي چې ټول دنیا کې دغه بلاګانې خورې شوي دي او هر ځای کې دغه بلاګانې دي انسان کمیږي. بیا دا ځنګل ته راځي او فکس سره ملاقات کوي کوم ځای کې چې فکس منډې وخي او د الوتو کوشش کوي خو هغه کامیابیږي نه او ډایرکټ تالاب کې راغورځېږي. د شپې په وخت کې د دې پلار ځنګل ته ځي کوم ځای کې چې د دې سایکل ملاویږي. دا نه پوهېږي چې آخر څه کیسه ده خو دا سایکل وړي او خپل کور ته واپس راځي. له باتروم ټول سینکونه بلاک کېږي او کله چې دغه سینکونه دا کولاوي دا هلته کې له زوی غاښونه ګوري او دا فکر وکړي چې کېدای شي زما زوی نه هم بلا جوړېږي. دې تپوس وکړي چې ته ما ته خپل نوکان وښایې خو دا انکار کوي او هغې نه پس دغه هلک یو ځل بیا هلته نه تښتېږي. خو لږ ساعت به چې منډه کړي نو هغه ورته وایي چې ما ته ووایه حل چې آخر څه کیسه ده چې تا سره روانه ده. ایمیل په تېزه تېزه جاړي او ورته وایي چې اوس ما نه به هم یوه بلا جوړه شي. فرانکویز دې ته وایي چې ته فکر مه کوه موږ ته دواړه به یو ځای شو د دې یو حل خو فلحال پولیس نه بچېدلو لپاره تا خپل یخته او نوکان ځان نه کټ کړه. ایمیل هم د دې خبره ومني یو ځل بیا شپه چې شي نو بیا هغه تالاب ته لاړ شي. ټولو نه پیل دا هلته کې نینه د ټلیفون کوي او هغې نه پس ته لګېدړ غونډه کې اوازونه هم د خولې نه وکاږي. نینه هم دغه اوازونه واونري خو هغه هم د بل سیټ نه لګېدړ په شانتې اوازونه وکاږي او دغه اواز راځي او ایمیل ته ورسېږي او داسې معلومیږي چې نینه هم په دغه بیمارۍ کې مبتلا ده. اوس موږ فیکس ګورو چې هغه په هوا کې الوتی هم شي. هغه اوس یوه پرنده جوړه شوې ده. دغه شپه فرانکویز ګوري چې له ایمیل نوکان ډېر زیات غټ شوي دي او هغه ورته چې دغه نوکان کټ کړه خو دا انکار کوي. خو کله چې زبردستي کوي نو دا یو چک له خپل پلار په لاس باندې ولګوي. خو لږ ساعت پس دا ایستار شي او داسې معلومیږي چې دا اوس ډېر زیات شرمنده دی. بس ایمیل ځي او نینه سره ملاقات کوي چې هغې خپل فارم هاوس ته بوځي. دا دواړه خبرې کوي او یو بل ځای یو ځای کېږي. بیا چې دې کله خپلو ملګرو ته راځي او یوه پالټي چالو وي نو ورسره خبرې کوي. ویټر ته هم پته لګېدلې وي چې ایمیل اوس یوه بلا جوړېدل والا ده. کوم ځای کې چې دا یو ډیوایس راخلي او هغې نه په تیز اواز وکاږي او ایمیل چې کله دا اواز واوري نو هغې ته له غونډې کې تکلیف کېږي او هغه راپاڅي کوي په ویټر باندې حمله هم وکړي. د ویټر اواز چې کله د خوا کې پولیس او آرمي واوري نو هغه په منډه هلته کې راورسېږي. خو بیا دلته کې فکس راشي او په یو فوجي باندې حمله وکړي او هغه فوجي مړ کړي.
فیکس سره ویکټر هم دلته نه وتښتېږي او بیا د دې پلار راشي او ورته وایي چې د دې حالات ما کړی دی. هغه فوجین په فیکس باندې حمله وکړي او هغه مړ شي. خو ایمیل د دغه ځنګل نه وتښتېږي او کامیاب شي. په ځنګل کې ایمیل یو نظر په بلا باندې پریوزي کومه چې د دې مور وي. لانا چې کله ایمیل وګوري نو هغه واپس ځنګل ته لاړ شي خو ایمیل هم دې پسې شاته روان وي او دا ځنګل منځ ته راشي کوم ځای کې ډېرې زیاتې بلاګانې دلته کې ژوند کوي. په دغه دوران کې دا فوجیان هم دلته کې ورسېږي او یو کېږي او دغه ټولې بلاګانې نیسي. دلته کې دوی ایمیل هم ونیسي او داسې فکر کوي چې دا یو نامر انسان دی او دا په غلطۍ سره دغه ځنګل ته راغلی دی. خو دلته کې د دې پلار هم راشي او غواړي چې دې زوی دلته نه ازاد کړي خو پولیس ته وایي چې دا په یو دستخط کوي او په دغه کاغذ بدلې کې چې زه په غلطۍ سره دغه ځنګل ته تللی وم. ایمیل خو دغه پین په لاس کې ونیسي خو هغه ساين بالکل هم نشي کولی او هغې نه پس ایمیل ته ډېر زیاته غوسه ورشي او هغه دا پولیس ډېر زیات حیرانه شي او فرانکویس په دې باندې حمله وکړي او خپل زوی ته هلته نه بوځي. په لاره کې ایمیل ته وایي چې زه کور ته نه بلکې ځنګل ته تلل غواړم خپلې مور سره اوسېدل غواړم. فرانکویس همداسې فکر کوي چې ما له پکار چې خپل زوی پرېږدم ولې چې زموږ دنیا اوس دې لپاره نه ده او بیا د خپل ګاډۍ تېروي او هغه ځنګل ته ځي. ایمیل موږ ګورو چې په دغه ځنګل کې د ګیدړانو په شانتې اوازونه وکاږي ولته کې منډې وخي.